بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الهاکم التکاثر، غافل کړی تاسو هغه حرص د ډېرو مالونو، حرص د ډېر مال، چیرې مال مې جمع کړلی حتی تر دې پورې زرتم المقابر، تر دې چې زیارت کوئ تاسو، ورسېدئ تاسو قبرونو ته. د دې یو مقصد دا دی چې تاسو د دنیا په مال او حال کې دونه مصروفه یې چې د ځوانۍ نه والا د بوډاوالي پورې د مرګ پورې د دنیا په غټلو کې مصروفه یې، تر دې چې قبر ته ورسېدې خو تا توبه ونیستله او د دنیا په محبت کې لاړې. یو مقصد یې دا دی. دویم مقصد دا دی چې الهاکم التکاثر، هغه غافل کړی تاسو هغه ډېروالی د مال، حرص د مال، حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو لاړئ ورسېدئ مقبرو ته، یعنې مړو پسې لاړئ. ژوندي خو پرېږده، ژوندو درګاهونه هم پرې نه ښوده، د ژوندو دربارونه پرې نه ښوده او د ژوندو هغه ځایونه پرې نه ښوده چې په هغې کې مال حاصلېږي په هره طریقه باندې چې وي، هغه خو دي خو لاړئ او مقبرو ته ودرېدئ او ویې چې ماله مال راکړه. او ډېر د مشرکان باندې داسې شته چې دا عقیده ساتي. زرتم المقابر، چې تاسو ملاقات وکړه، مخامخ شئ، ورسېدئ د قبرونو ته. قبر څه ته وایي؟ علما وایي قبر په نزد د محدثینو باندې برزخ ته وایي، او په نزد د فقهاو باندې دا کم قبر چې موږ کنو او مړب کې دفن کوو دې ته وایي. نو دې ته خو تلل نبی صلی الله علیه وسلم جایز کړي دي، خو لیکن د مقصد دپاره به نه ځي، ځې به د دې دپاره چې تا ته آخرت رایت شي. لکه حدیث کې راځي كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، تاسو ما منع کړي وئ د قبرونو تللو نه. کله چې د خلکو عقاید خراب وو او د هغې نه به یې دعاګانې غوښتلې، لکه اوس هم ډېرو علاقو کې دا رسم او رواج شته، زه تا ته راغلی یم او ته هغه ته ووایه، ته الله ته ووایه، ځکه موږ ګناهګار یو، ته د الله نازولی بنده یې، نو ستا دعا ښه قبلوي. نو دې وجې نه حدیث شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي من ظن ان الدعاء عند القبر افضل من الدعاء في المساجد وقد كفر وقد اتبع ائمه المسلمین. د چا چې دا یقین وي چې د قبر په خوا کې، د ولی د قبر په خوا کې سوال ښه قبلېږي، د چا چې دا عقیده وي چې زه مقبرې ته لاړ شم او زه خپل حاجت د یو قبر د ولی په خوا کې وغواړم، دا عقیده ساتي. وایي لکه چې جومات کې دعا قبلېږي او نورو ځایونو کې دعا قبلېږي، نو دغه فري دي او نو اتفاق نو یقیني چې دغه انسان کفر وکړ، او په دې باندې د ائمه او د مسلمانانو اتفاق دی. نو قبر ته تلل تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره، خو چې تاسو د مال په محبت کې دونه غرق شوي چې مقبرو ته لاړئ او د هغې نه غواړئ. الله وایي کلا سوف تعلمون،
زردا چې تاسو به پوه شئ په ځن قدن کې. اوس خو دا نه وینئ حرام او حلال نه ګورئ، خو راجمع کې بیگ بیلس او خپل اقتصاد ښه کې. خو زر ده چې تاسو به پوه شئ په وخت د ځن قدن کې. ثم بیا نه دی داسې پکار کلا سوف تعلمون، زر ده چې تاسو به پوه شئ په برزخ کې یا به پوه شئ په قبر کې. د دې وجه نه دا دواړه جدا جدا دي. اول نه مراد لکه علامه ابن قیم رحمه الله وخت د ځن قدن دی، او دویم کې اشاره ده د عذاب قبر ته. ابن قیم رحمه الله په بدایع تفسیر کې وایي د حسن مقاتل عطا او ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت نقل کړی دی چې د اول نه مراد ځن قدن دی او د دویم نه مراد قبر دی. او وی علامه قرطبی رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کړی دی، او دیو جنا ابن قیم رحمه الله په 15 طریقو باندې دا دیو ترجیح ورکړی دا 15 وجو باندې چې دا خبره صحیح ده. او حدیث ترمذی کې مرাজি علی رضی الله عنه نقل دی چې زمونږه د قبر په عذاب کې شکو، خو کله چې دا صورت نازل شو نو مونږه د دې دلیل دی، دا دلیل ونه د دې چې د قبر عذاب هغه حق دی. نو لو تعلمون سوف تعلمون، زردا چې تاسو به پوه شئ په برزخ کې په قبر کې. یا بل علما ذکر کوي چې سوف تعلمون اول نه مراد چې دی نو هغه برزخ دی، او د دویم نه مراد قیامت دی. کلا نه دی داسې کار لو تعلمون که تاسو پوهیدئ علم الیقین، که تاسو علم لرلی پوهه لرلی فهغه علم الیقین، فعلم د یقین باندې یقیني علم تاسو لرلی او تاسو په دې باندې پوهیدئ نو لترون الجحیم، خامخا تاسو به ووینئ دا جهنم لره، هلته به ووینئ خامخا چې آیا نورو سورتونو کې تیر شوي دي چې ولې دا ورځ حق نه ده څه الیس هذا بالحق، آیا نه ده دا ورځ حق؟ دوی به وایي چې بلا بېشکه حق ده، خو موږ په دې نه یعنې اعراض کوو او موږ ته یې مخ اړولی دی. نو بیا الله فرمایي ثم لترونها عین الیقین، بیا به ووینئ تاسو هغه په سترګو د یقین باندې. هلته چې ورشي ښه به باقاعده به ته ته پته ولګي چې اوس څه حالت دی. ثم لتسألن، بیا به تفوس کیدی شي، خامخا تفوس به وکړی شي. یوم ستاسو نه یومئذ په دغه ورځ باندې عن النعیم، فبارا د نعمتونو کې د نعمتونو په باره کې به ستاسو نه تپوس وکړي، تپوس به وکړی شي. او دا نعمتونه عام دي، علما وایي که هغه مال دی، که هغه بدن دی، روغ صحت دی، تعلیم دی و دغه شان نور اشیاء دي، عام نعمتونه دي. یخی اوبه دام نعمت دی، زیخ سوره دام نعمت دی. یومئذ عن النعیم، تپوس وکړه شي ستاونه په باره د نعمتونو کې.